د اوږې باره کې درته یو څو مشورې در کوم چې هغه تاسو د اوږې استعمال په ځان لازمي کوئ نو ستاسو په ژوند کې به ډېرې زیاتې مثبت تبدیلۍ راشي، یعنې ښې تبدیلۍ به راشي. د صحت په اړه باندې د دې ډېرې زیاتې فایدې دي. د اوږې د خوراک، د اوږې د استعمال، نو بالپین او پاڼه راواخلئ او دا نسخې د دې د استعمال او د دې د فایدې ځان سره نوټ کړئ، تاسو به انشاءالله ډېره زیاته فایده میلاو شي. د اوږې د خوراک لومړۍ فایده دا ده چې دا انټي انفیکشن دی، انټي بیکټیریل دی او انټي اکسیډنټ دی. لکه ګوره چې کله تاسو دا خورئ اوږه استعمالوئ نو ستاسو به قوت مدافعت مضبوطي، جراثیم به تاسو باندې حمله آور کیږي نه. نو دا چې کوم وایرل بیماریانې وي، خاص کر د موسم لحاظ سره زکام یا نزله یا د سینې خرابوالی راځي یا مرۍ خرابېږي، نو دا به تاسو باندې زر نه راځي. تاسو به کتلي اکثر ډېرو خلکو باندې دا زکام، مرۍ خرابېدل یا سینه خرابېدل دا ډېر زر راځي. ولې؟ د هغې قوت مدافعت یعنې د بیمارو خلاف چې کوم طاقت دی هغه ډېر زیات کمزوری وي. نو چې کوم خلک د اوږې خوراک کوي، په خپل خوراک کې، په خپل پخلي کې د اوږې استعمال کوي، نو قوت مدافعت به مضبوط وي، نو دا بیماریانې به پرې نه راځي انشاءالله. بل د اوږې خوراک چې کوم خلک کوي که نه، یو خو به د هغوی وینه نه ټینګېږي، کولیسټرول به ختمېږي، کوم خراب کولیسټرول دی هغه به ختمېږي. بل د زړه صحت لپاره هم دا ښه دی. او د های بلډ پریشر مریضان چې کوم خلکو بي پي های کېږي، نو هغوی چې د اوږې خوراک کوي، په خپل خوراک کې اوږه شاملوي، نو بي پي به سټیبل وي، بلډ پریشر فشار به برابر وي، کولیسټرول به نارمل وي او زړه به صحتمند وي. یعنې د وینې ټینګوالی نه کېږي. چې کله وینه ټینګه نه وي ستاسو به بي پي نارمل وي. بل چې د کومو زلمو یا د پیغلو په مخ باندې دانې وي او د سکین مسلې وي، نو د اوږې خوراک چې کله دوی کوي نو د وینه به صفا کېږي، یعنې چې کوم د وینه کې خرابوالی ختمېږي دې سره. نو د اوږې استعمال چې تاسو کوئ نو په مخ باندې دانې یا چې کوم سپونې وي یا د سکین سره مسلې وي هغه به دې سره انشاءالله ختمېږي. چې کومو خلکو هاضمه خرابوي، د هاضمې نظام یې ګډوډ وي، نو چې د اوږې خوراک کوي یا د اوږې چټني استعمالوي، نو کولمو صحت به ښه ورسره، کولمو صفایي ورسره راځي، قبض ورسره ختمېږي او نظام هاضمه چې کومه ده هاضمه ورسره ټیکېږي د اوږې په خوراک باندې. د یو تحقیق مطابق په اوږه کې داسې اجزا دي چې د کومو خلکو حافظه کمزوري، مازغي کمزوري، نو دا د مازغو سوزش کموي او حافظه ورسره ډېره ښه کېږي. نو چې کوم سټوډنټان دي، طلبا دي، هغوی چې د اوږې خوراک کوي، خپل خوراک کې اوږه شامله کړي، نو حافظه به انشاءالله ډېره ښه وي. د ویښتو د چمک دپاره، د ویښتو جړې مضبوطیا لپاره او د ویښتو اوږدولو لپاره هغه ډېر زیات مفید ګڼل کېږي. نو چې تاسو په خپل خوراک کې اوږه شامله کړئ، نو بغیر د تیلو استعمال به ستاسو ویښته ورسره صحتمند شي او چمک به پکې راشي. ګورئ، دویمه خبرداره چې کوم خلک ویښته ښه کول غواړي او سکین ښه کول غواړي، نو دې لپاره بیروني استعمال د سم نه دی پکار، اندروني پکار دی. په غذا باندې توجه پکار ده. نو چې کله ستاسو خوراک صحیح وي نو ستاسو به ویښته هم صحتمند وي او ستاسو به ورسره څرمنه او سکین هم صحتمنده وي. اوس راځو چې یاره اوږې استعمال څنګه پکار دی. نو ګوره بهترینه طریقه چې کوم ده هغه د اوږې خوراک کچه حالت کې پکار دی. چې تاسو کچه اوږه خورئ نو هغه فایدې به تاسو ته میلاویږي. نو هغه داسې ده چې تاسو سهار کې په نهاره باندې یو پلی یا 2 پلی استعمال کوئ، زیات نه زیات 2 پلی او کم نه کم 1 پلی، دا کافي وي. هغه تاسو کټ کوئ، نوړۍ کې بندوئ، هم تیرولی شئ، اوبو سره هم خوړلی شئ، ورسره داسې کولی شئ تاسو شاتو سره هم دا خوړی شئ. نو دې سره به ستاسو کولیسټرول هم نارمل وي، قوت مدافعت هم ورسره ښیي او بي پي هم ورسره انشاءالله نارمل وي. که کوم خلک کچه اوږه نشي خوړی نو هغه یې پخلي کې استعمالوي، خو پخلي کې چې تاسو اوږه استعمالوي فایده خو وي، خو چې کچه عمره څومره فایده هغه په پخه کې هغه عمره فایده نه وي. دویم چې کوم خلک وایي چې یاره موږ خو اوږه بالکل نشو خوړی، موږ ته خولې نه بدبو راځي، هغوی داسې کوي چې کله اوږه وخوري د هغې پسې دې وچه دڼیا یا ګوړه لغونتې هغه دې خوري، نو د خولې نه بدبو انشاءالله نه راځي. او که د دې باوجود تاسو د اوږې استعمال نشئ کولی، نو بیا بهترین طریقه دا ده چې تاسو د اوږې وچ پلي میلاویږي پنساریانو سره، هغه تاسو راواخلئ او پاوډر کوئ، نو پاوډر هم استعمالولی شئ. که پاوډر هم تاسو نشئ استعمالولی نو دې کیپسول راځي، یو د ښې کپنۍ کیپسول راواخلئ، نو هغه هم تاسو خوړی شئ. مطلب چې کوم حالت کې می تاسو خو چې ستاسو خېټې ته څه نه څه روزانه اوږه تېرېږي او اوږه ځي بدن ته، دا فایدې چې کوم ما ذکر کړي به تاسو ته انشاءالله میلاویږي. مریضانو لپاره یو بهترینه چټني ده، چکنی روزانه تاسو استعمالولی شئ. هغې کې ګوره یو خو دانه اوږه به تاسو واخلئ، اوږې په پلی به واخلئ، یو ټوکړه ادرک، یو پیالې پودینه، یو پیالې دڼیا، دا به تاسو مکس کړئ او یې نه به چټني جوړه کړئ، خو مالګه به پکې نه اچوئ. که لږ شان یو چمچه اناردانه به پکې واچوله نو هغه نور هم بهترینه شي. نو دا یو خو وینه نری کوي، د کم خلکو وینه ټینګوي، اکثر د مشرانو دا مسلې ډېر زیاتې وي. زړه صحت لپاره، د های بي پي لپاره، د کولیسټرول لپاره بهترین نسخه ده. د اوږې استعمال به پکې خامخا کوئ او مالګه به پکې نه اچوئ، نو انشاءالله د ډېرو مسلو نه تاسو محفوظ یئ. علاج بالغذا چې تاسو کوئ نو دوایانو ضرورت پته نه راپېښېږي. د بیمارۍ نه مخکې دا نسخې استعمال کوئ، مخکې تاسو خپل خوراک کې تبدیلي راولئ، نو انشاءالله الله به تاسو له بیمارو نه وساتي. ملګرو امید دی دې ویډیو به تاسو له فایده درکړي. که داسې مستند معلومات تاسو کتل غواړئ نو زما د یوټیوب چینل ډاکټر شبیر پښتو خامخا سبسکرایب کړئ او دا ویډیو خپل ملګرو سره هم شیر کړئ چې هغوی ته هم فایده ورسي.
زما دعا ده الله پاک د ټولو بیمارانو لا شفای کامله نصیب کړي. الله د ټولو مسلې په خپل قدرت حل کړي. آمین. الله حافظ.